بالکل جی السلام علیکم گرانو کتونکو آر جے سلمان افریدی یوټیوب چینل باندې زه آر جے مینا جان افریدی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. بابو سر ټپ چې کوم دی مونږ دلته راختلی یو او تقریبا تاسو ته مخکې مونږ وویل چې 12-13,000 فیټ باندې په لوړه باندې دا ځای دی. مونږ سره ملګري هم دی په ټور باندې راغلی دی. آر جے سلمان افریدی طرف ته هم ورځم دا مونږ سره په ټور کې ملګری دی او یقین وکړه چې دی په ټور کې یو څه خبرې ورته کوم کنه دغه ټور خوند او مزه بالکل نه وي ځکه چې دی یو ځل ویلو چې د ټور کې به زه در سره نه ځم کنه نو زمونږ ټور خوند بالکل پیکا شوی و خو په زور راوستی دی. سلمان سبب الغړی د ټور حوالے سره بابو سر ټپ حوالے سره میں تو چاہوں گا کہ آپ میرے سے اردو میں بات کریں کیونکہ مجھے آپ کی اردو بہت پسند آتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اردو میں بات کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں فینس ہیں لسنر ہیں ان کو پتہ چلے کہ مینا جان کی اردو ماشاءاللہ بہت ہی گلابی ہے. ہاں تو آپ نے مجھ سے کویشچن کرنا ہے اردو میں اور میں جواب آپ کو دوں گا اردو میں. مجھے پشتو نہیں آتی فرض کریں اور میں آپ کو پشتو میں جواب دوں گا ٹھیک ہے. اگر آپ انگلش میں بھی آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئی ول ہینڈل اٹ. خا میں پکے ہوئے کہنا دارتا وائل کرتا ہے کہنا چاہیے یہ وائل کیا کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے بس اس کا پتہ نہیں ہے بس چھوڑو بس وہی نہ کہنا اس کو بس میں چیڑا پختو کے ورته مونږ وایو کہنا فرسٹ پہلی دفعہ میرے خیال سے یہاں پر راغلل کرتا ہے کہنا راتلل کرتا ہے سوری نو خوند و مزے ہوا بالکل جناب بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اسپیشلی آج ارلی ان دا مارننگ ہم اٹھے ہیں اور سب سے پہلے مینا جان اٹھا ہے 4:30 پہ یہ اٹھا ہے. پھر ہم نے نماز پڑھی نماز کے بعد ہمارا چھوٹا سا ناشتہ اور اس کے بعد ڈائریکٹ ہم جھیل سیف الملوک پہ گئے. جھیل سیف الملوک میں ہم نے بہت انجوائے کیا. اس کے بعد ہم نے واپسی کی اپنے کمرے کی جانب اور کمرے میں ایک 5-10 منٹ اور دوبارہ آئی تھنک ہم نے چائے پی نہیں پی ہے چائے پی ہے ہاں چائے پی ہے. اور وہ ہن کو اسپیکر وہ کہتے ہیں نا علم ملک سنانا کے سنا ہوا چا پیتی ہاں پیتی کتی پیتی وہ پٹھان آ گیا مڑا ورکشی سے کتی پیتی مراغستی خدا مغر کا نو. پھر اس کے بعد ہم نے رخ کیا بابو سر ٹاپ کی جانب. بہت انجوائے کیا. راستے میں ہم کچھ میڈوز میں ٹھہرے اور ساتھ میں لالا زار میں ہم ٹھہرے اور عمیر بھائی کے کچھ اسپیشل فوٹوز ہیں اور وہ فوٹوز آپ کو تب ملیں گے جب آپ مجھے کچھ کھلائیں گے کیونکہ وہ بہت ہی لاجواب ہیں. عمیر بھائی ایگری. اور یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے بہت لوگ آئے ہیں. اللہ کرے کہ سب کا سفر جو ہے بخیریت سے گزرے. ایک ٹور گائیڈ کے ساتھ اس کے علاوہ ان سے بھی میری انٹرویو ہوئی ہے آر جے سلمان افریدی کے چینل پہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. مینا جان دوسرا کویشچن کریں. میں تو یہاں بہت ہی انجوائے کر رہا ہوں. اچھا ہاں بھوک بہت زیادہ لگی ہے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. امدی طرف تراتلل کرتا ہے کہنا یہ بتاؤ کہنا چاہیے یہاں پر مہنگائی جو ہے وہ دیر زیادہ ہے اس کے بارے میں کچھ. اچھا ریاض بھائی کہہ رہے تھے کہ انڈے بہت زیادہ مہنگے تو میرے خیال سے یہاں اتنی ٹھنڈ ہے نا کہ بمشکل سے 5-6 دن میں مرغی انڈا دے دے. ہاں اور یا آپ نے مرغی کے ارد گرد آگ توڑی جلانی ہے تاکہ وہ گرم اور اس کے بعد چکن وہ اس کے بعد وہ انڈا دے گی. ادروائز جتنی ٹھنڈ ہے یہاں پہ نا تو مشکل ہے کہ وہ ایک انڈا دے دے. اور اگلا کویشچن کرے جناب. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ تو کنگ آف کامیڈی ہے نا تو لطیفوں کے وہ کیا کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں کوئی ایک یا دو لطیفے تو سنائیے. اردو لسنرز کے لیے اردو فینس کے لیے اسپیشلی نسیم وکی میرا بہت ہی فیوریٹ ہے. نسیم وکی جو ہے میرا بہت ہی فیوریٹ ہے. فیملی فرنٹ پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ سیریل ہوتا تھا اور بہت ہی لوگ انجوائے کرتے تھے. تو اس میں وہ ایک دن آ جاتا ہے اور اپنی وہ میڈم سے کہتا ہے میڈم پتہ ہے آج کیا ہوا. تو اس نے کہا کیا ہوا. میڈم شکر کرے آج میں مرتے مرتے بچا ہوں. تو میڈم نے کہا کیوں مرتے مرتے بچے ہو. تو اس نے کہا کہ میڈم جی میں اونٹ سے گرا ہوں لیکن شکر ہے اونٹ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا. یہ جوک تھا سب کے لیے اور ہنسی توڑا کھل کے کرے. ہاں اور نماز کا ٹائم ہے. نماز کیونکہ نماز پھر قضا ہو رہی ہے تو اگر آپ ایگری ہیں تو ہم نماز کی جانب جائیں. بالکل گرانو کتونکو گرانو مینوالو تاسو ماشاءالله خبره تر زموږ د ملګرو واورېدې ډېر زیات انجوایمنټ مونږ وکړو. یقینو که ماشاءالله زموږ چې کوم هغه د تبې ملګري راغلي دي چې کله تبې ملګري بیا ټور چې کوم دی ډېر زیات خوند او مزه هم کوي. او ډرایور چې کوم دی ماشاءالله موږ سره د تبې ملګری راغلی دی ښه ګپ شپي انسان دی. هغه تروش ټنډې غوندې نه یې که نه چې داسې ټنډه به یې نیولې وي که نه او بیا خوند او مزه نه کوي. لمونځ وخت شوی دی ځو د لمونځ طرف ته واپس به راځو چې چېرته هم مزې موږ سره اوسئ.
موږ سره ملګری هم دي په ټور باندې راغلي دي دوی سره ګپ شپ لګو چې دا ټور دو انجوای کړو کنه دې نه مخکې دلته راغلي یا نور راغلي کم داسې ځایونه چې په فرست ټایم باندې هغه وکتل فرست چې کوم د ما سره عمر زموږ روجان ولاړ دی عمر السلام علیکم وعلیکم السلام عمر دا راته ووایه کنه چې ټور ماشاءالله موږ دا درېیمه څلورمه ورځ ده کنه انجوایمنټ څنګه و انجوایمنټ ډېر بهترین ماشاءالله ډېر زبردست او موږ مخکې هم راغلي خو دومره انجوایمنټ موږ نه و کړی او چې څونه مینا جان بی او سلمان بی سره دې ځل وشو او ماشاءالله ډېر بهترین چکر ولګېدو ډېره مزه یې وکړه او خاص کر کې بابو سر ټاپ ته چې موږ رالو موږ خو به هر حال په پیدل هم لږ مزل وکړو تاسو رانه راوختئ ګوته هم زیاتې هم در سره وکړو زیاتې هم راسره وکړو ګوته هم راسره وکړو به هر حال راورسېدو او ماشاءالله ډېره مزه یې وکړه ډېر خوند یې وکړو او مخکې به ځو پکې انجوای به کوو دا راته ووایه چې زما په خیال ته خو بابو سر ټپ ته په فرست ټایم هم راغلی په فرست ټایم راغلی ما خو ښکته هغه راغلي خو بابو سر ټپ ته په پیله فرست ټایم راغلي کومې داسې علاقې وې چې تاسو په فرست ټایم باندې وکتې مونږ خو ډېر ځایونه وکتل او نه مونږ خو لالازار ته مخکې راغلي وو جیل ته هم تللي خو بابو سر ټپ ته په فرست ټایم راغلي دا راته ووایه که نه چې کوم ډانس دې لاندې وکړو که نه هغه څومره خوند او مزه وکړه یاره مزه ټول ټریپ کې زما څونه خیال دی چې هغه ډانس ډېره مزه او وکړه ښایسته ډانس پکې چا وکړو ښایسته ډانس مو پکې تاسو ډېر مزدار وکړو مطلب ماله لږ ډېر راځي زما په خیال ډېر تاسو ډېر درځي لږ ډېر نه ډېر ښه درځي ښه جي ډېرې زیاته مننه خوشحاله اوسې ریاض به طرف ته به ورځمه زمونږ چې کوم سینیر هم دی او یقینو که په ما ډېر ګران هم دی او په ډېرو ټورونو کې زه مس کوم ما مس کړی دی که نه او زمونږ کیمرامین ماشاءالله د ده کیمرامیني به بالکل منې ریاض ماشاءالله زمونږ خو ډېر ټورونه شوي دي ډېر خوند او مزه یې کړې ده د ده ټور په حوالې سره څه وی والله ماشاءالله ډېر زبردست او ټول ملګري راایزه شوي وو ډېر ښه انجوایمنټ دی او ډېر مزه یې وکړه او بابو سر ټاپ ته پیله زر راوختو والله او بس بازار دی د مرې غوندې او هواګانې دي یخې یخې مطلب دا چې دا ځای کې داسې خاص څه نشته خو صرف په لوړه باندې بس په لوړه دی او بازار دی پکې داسې هم ځه اوسې هم ځه او پیکوړي دی او چای ده ښه خو یو خبره بله پکې ما نوټ کړه که نه چې دلته ګراني ډېره زیاته ده والله چې ډېره زیاته ده هلته ما دا لږ وږي شو پیدل مزل مو کړو ستړي هم شو چاټ به سورې په یو نیم سل پلیټ مې لاندې په 50 ورې نه خوري بالکل اوس مې وکړې که نه دا انډې چې کومې دا پیکوړو کې چې کومې یخ کړي وي نه پیکوړو دا اوړو کې چې کومې کړي وي که نه دا یو انډه چې کوم دی مونږ هلته په 100 روپۍ باندې اخلو که نه پېښور کې او دلته یې په 100 که 80 روپۍ وویله نو دلته خو چیم پاتې وویله یار ناروا ده ناروا ډېره زیاته شروع کړې ده خو خیر هسې که سوچ ورته وکړې که نه دا ځای چې کوم دی په 12000 فیټ باندې په لوړه باندې دی هغه غریبان هم چې راوړي نو کم سے کم تکلیف دوی له پکار دی خیر دی هغه ایکسټرا والي داسې هم نه چې ډبل والي یو په ټریپل روان دی ډبل هم ګزاره کېده نه خیر دی هغه هلته 20 ته دی 25 نه 50 دی والي زیاتې شروع شوې یا دې نالي زه الله دې خیر وکړي بالکل بابو سر ټپ باندې موږ ولاړ یو زموږ هغه نور ملګري نه ښکاري پته نه لګېږي لارې ته یې ځکه چې په پیدل باندې غریبان راغلي دي خو خیر بابو سر ټپ باندې موږ ولاړ یو ماشاءالله زموږ ملګري دي زموږ سره چې کوم زموږ ډرایور ملګری دی سره مې ډېرې زیاتې خبرې کړي دي که نه خو لږې خبرې ورسره نور هم کوم که نه ماشاءالله ډرایوینګ خو دې منم په دې خبره باندې که نه چې مونږ چې کوم دی دا ګاډي دومره ښه ګاډی نه و خو بیا هم دې ځای ته یې راورسولو څه ویل غواړې څومره تکلیف و پکې او څومره زور یې در کړی دی تکلیف خو ډېر زیات دی خو زور یې هم راکړی و په زړه په زور باندې راخیږي خو زه وایم چې څوک هم رادرومي دی ټور ته ښه ګاډی او ښه ډریور ده کوشش ده دا کوي خو ماشاءالله یو خبره چې ستا ډریوینګ ما ومنلو یار بس دا تاسو دوا وایم ارجې سلیمان او ارجې مینا جان دوا وه نو هغه چا خبرو دوا خو ما کله هم درته نه ده کړې نه مړه کړې ښه جي بالکل ډېره مهرباني